شپږ میاشتې پس زما پلار قبر کلاو کو هغه روغ جوړ بیا واپس دفن کو بیا په دویم ځل شپږ میاشتې پس کلاو کو بیا روغ جوړ په دریم ځل پس بیا کلاو کو شپږ میاشتې پس ویل زما پلار جسم روغ جوړ صحیح سالم و حتی چې هغه کفن هم نه و خراب شوی یاره دا خو نوي هغه نوی بدعت شروع شو ما هغه یو نه تپوس وکړو ما ورته ویل تاسو بدعت پیژنئ نه که ولې داسې په بېدردۍ سره لګیا یې او من خبره لرې شي دا په هر قبر کې دغه خوشبویانې وي الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي خو ها مونږ یې نشو محسوسولی ځکه چې هغه دویم ژوند شروع شوی دی دنیا والا هغه نشي محسوسولی دنیا والا که هغه محسوسولی شي نو به دې ټوله دنیا کتلي کله کله الله دی ولی الله دی نیک ولی اگر قبر خوشبوئی بهر راوباسي دنیا والا ته د ورخودو لپاره تاسو پر خپل علماء راټولېدلي دي امام بخاري رحم الله ډېر لوی محدث او عالم تېر شوی دی اگر قبر د خاورې نه خوشبوئی راغله تاسو به اورېدلي امام الاولیاء مولانا احمد علي لاهوري رحم الله د قبر د خاورې نه خوشبوئی راغله مولانا موسی خان روحاني صاحب د قبر د خاورې نه خوشبوئی راغله د پیر طریقت رهبر شریعت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبوئی راتلله دنیا کتلې او کله چې د هزاروي صاحب د قبر د خاورو نه خوشبوئی شروع شوه دلته بعضو خلک طوفان بدتمیزي برپا کړو بعضې هغه طوفان برپا کړو یاره دا خو نوي هغه نوی بدعت شروع شو ما هغه یو نه تپوس وکړو ما ورته ویل تاسو بدعت پیژنئ نه که ولې داسې په بېدردۍ سره لګیا یې او الحمدلله ما په حقه جمعه باندې جواب ورکړی و تر ننه پورې په دې قرض دی او انشاءالله قیامت کې صبح تک قرض رهېږي انشاءالله په هر قبر کې موجودي والله هر چاته نه ورښیي کله کله د خلق عادت په طور باندې الله دنیا والا ته وروښيي مولانا بدر عالم ملتي رحم الله ډېر لوی عالم تېر شوی دی د امام الحسن مولانا انور شاه کشمیري نور الله مرکز شاګرد تېر شوی دی د هغه بچی په خپل کتاب کې لیکي ویل زما پلار چې کله هلته جنت البقیع کې دفن کړو د عربو دستور دا وي جنت البقیع کې چې یو څوک دفن شي شپږ میاشتې پس د هغه قبر کولاوي هغه ځای کې نه اړوکې وباسي هغه سیند ته اچوي یا هغه ځای کې په بل ځای کې دفن کوي ویل شپږ میاشتې پس یې زما پلار قبر کولاو کړو هغه روغ جوړ بیا یې واپس دفن کړو بیا دویم ځل شپږ میاشتې پس کلاو کو بیا روغ جوړ په دریم ځل پس بیا کلاو کو شپږ میاشتې پس ویل زما پلار جسم روغ جوړ صحیح سالم و حتی چې د هغه کفن هم نه و خراب شوی ویل هغه عربو واپس پرېښودو دفن یې کړو او هغه لیکي ویل وجه دا وه زما پلار به د قرآن سره ډېر محبت ساتو د قرآن د قاري سره به دومره محبت ساتو د قرآن سره دومره محبت و که چلته د قرآن قاري بناسو د قرآن حافظ بناسو زما پلار به د هغې طرف ته خپیر نه غځولی ویل د ده په سینه کې قرآن دی